د ملا برادر لخوا ډیر لوی زیری او د پرمختګ خبر اعلان شو. دا چې څه یې ویلي دي ملګرو، که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ افغان نیوز چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر کابل کې د هوایي چلن او ترانسپورت وزارت د څو پروژو په پرانیسته کې ویل چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ شوی او دا به د هیواد په پرمختګ کې مهمه ونډه ولوبوي. ښاغلي برادر ویلي چې د امنیت په ټینګښت سره به نورې پانګونې هم په هیواد کې ترسره شي. هغه د سرپرست حکومت له اړوندو ادارو وغوښتل چې د پانګوالو امنیت ته ځانګړی پام وکړي او هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا تیره میاشت د څه باندې 220 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان سږ کال په لړم میاشت کې څه باندې 220 میلیونه ډالره صادرات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 26% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې په همدې موده کې د افغانستان واردات څه باندې 681 میلیونه ډالرو ته رسیدلي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې شمیرې ښیي چې د سږ کال په لړم میاشت کې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او چین ته شوي دي.